سلامونه، زه محمود مرهون د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد یم. دا چې پښتو ژبه د افغانستان د ملي او رسمي ژبې په توګه په ټول هیواد کې نافذه ده، ولې ډېر شمېر د هیواد اوسیدونکي مشکلات پکښې لري. نو له دې امله په 1980 کال کې د لومړي ځل لپاره ما د پښتو ژبې یو کتاب د بياييد پشتو بياموزيم تر سرلیک لاندې چاپ کړی. په دې کتاب کې زموږ د هیواد فارسي ژبو ورونو یا نورو هغه کسانو ته چې په فارسي ژبه پوهېدل ولې په پښتو نه خبر، ټول معلومات د پښتو ژبې په فارسي ژبه باندې لیکل سوي وه. دا کتاب له ډېر تود هرکلي سره مخامخ شو چې وروسته یې دوام او دریم جلد هم چاپ شول. موږ د دغه کتابونو په نظر کې نیولو سره او د خلکو د ډېرې اړتیا په نظر کې ساتلو سره وپتېله چې د دغه کتاب سلسله په ویډیویي توګه د نړۍ تر ګوټ ګوټه پورې ورسوو او په دې وسیله وکولی سو چې د هیواد اوسیدونکي او له هیواده بهر د نړۍ نور اوسیدونکي چې د پښتو ژبې سره علاقهمندي لري له پښتو ژبې له زده کړې څخه برخمن سي. دا کتاب چې د بياييد پشتو بياموزيم په نوم و، په بازار کې د لوستونکو لخوا څخه د ویډیو غوښتنه ډېره کېدل. نو پر هغه اساس دا دی موږ د پښتو ژبې لومړۍ زده کړې تقریبا په 25 ویډیوګانو کې په یوه د ویډیو کې ځای پر ځای کړي دي او تاسو ته یې وړاندې کوو. هیله من یو چې ستاسې د توجه وړ وګرځي.